السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم تاسو ټول بخیر او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو درښایم څرنګه موږ د خپل چینل سبسکرایبر زیات کړو. نو ما پرون په خپل یو واتساپ کې یو ګروپ ته ټیکنیکل افضل په هغه کې ماشاءالله ډېر خلک ایډ دی او هغه مثال د یو بل ستونزې چې کومې دي هغه سره حل کوو. موږ ولې موږ دې ولې حل کوو، ډېر خلک ایډ دي. نو پرون ما په هغه کې یو میسج وکړو چې یو سړي یو میسج کړی و چې راځئ سبسکرایبر سره وکړو. نو ما دا میسج کله وکړو، ما د خندۍ م راغی او تاسو ته هم کې داسې خندۍ درسې چې لیکلي وو راځئ سبسکرایبر سره وکړو. نو په دغه باندې زه پوه شوم، بل کته میسج ته کړی و وایي انبوکس ته راسه، بل ته کلي و انبوکس ته راسه. نه دغه مطلب دغه و سبسکرایبر سره وکړو، یعنی ته زما چینل سبسکرایب کړه، زه به ستا چینل سبسکرایب کړم، خو د ده هېڅ فایده نشته. اوس داسې نه ده چې مثال کله ته ما چینل سبسکرایب کې او زه تا ول سبسکرایب کړم، زموږ سبسکرایبر به نه ګڼل کېږي. که ته ما ول سبسکرایب کې زه تا ول سبسکرایب کړم، سبسکرایبر ګڼل کېږي، خو د هغه فایده په یو بل شي کې نشته چې هغه د موږ ویډیو نه کتلی کېږي. صحیح نه؟ یعنې که تاسو به کتلی وي زه چې ستاسو چینل سبسکرایب کړم، دا داسې ته په ما باندې په زور چینل سبسکرایب کوې، زه په تا چینل په زور سبسکرایب کوم، خو د ویډیو کتلو باندې نقصان راځي. صحیح نه؟ یعنی زه به ستا چینل سبسکرایب کوم، خو زه نه خوښوم چې ستا ویډیو وګورم او هغه سبسکرایبر فایده نه رسوي کوم چې ویډیو نه ګوري. صحیح نه؟ همیشه هغه سبسکرایبر پیدا کولو کوشش وکړي چې هغه مخکې تاسو ویډیو وګوري، ولې د چینل مخته کېدا چینل روپۍ ګټل هغه هر شی ده د ویډیو کتلو چې خلک ستا ویډیو وګوري. که د تا د چینل سبسکرایبر 100,000 وي او ویډیو دې 10 نفره ګوري 20 نفره ګوري، د هغه چینل یو فایده هم نشته، په هغه باندې ته روپۍ ګټلی سې، په میاشت کې به $2-3 پرې ګټې، هغه روپۍ به څه شی سي. صحیح ده؟ یو محکمې دي په میاشت کې دومره تکلیف سړی وکړي او روپۍ دومره وي، نو هغه ډېر مثال ښه نه ده د سړي لپاره، سړی ټینشن واخلي. اوس خلک ما ته وایي تا خپل چینل څرنګه په مخ کړو، څرنګه سبسکرایبر زیات کړو. ما تر اوسه هم چاته داسې نه دي ویلي چې ته ما چینل سبسکرایب کړه، زه باید تا چینل سبسکرایب کړم. هغه ځان ته خبره ده، کوم خلک چې ما پېژندل، کوم خلک چې ما یاران وو، کوم خلک چې ما فیسبوک کې راسره ایډ وو، هغو ته ما میسج ورلېږلی وو چې چینل سبسکرایب کړئ. هغو به دای خلک هم وپکړي چې هغه سبسکرایب نه پیدل، ما به سبسکرایب لیک راوچرخوله، مالا صاحب دغه بټن کلیک کړه، نور سبسکرایب پرېږده، بس دا لیک یې دا سبسکرایب بټن باندې کلیک. داسې خلک هم په هغو کې وو. صحیح نه؟ نو همیشه دای کوشش وکړئ چې داسې سبسکرایبر پیدا کړئ چې هغه په راتلونکي وخت کې تاسو ویډیو وګوري، او هغه سبسکرایبر کوم چې ته په زور پیدا کوې، یعنی په واتساپ کې ما د ګروپونه لیدلي دي 4 ضرب 4، هغه مطلب دغه راسته ته ما ته 4 سبسکرایبر راکړه، زه به تا ته 4 سبسکرایبر درکړم. زما 4 جیمیل آی ډي وي دي، زه 4 جیمیل آی ډي تا ته سبسکرایبر درکړم، ته 4 جیمیل آی ډي ما ته سبسکرایبر راکړه، خو د هغه سبسکرایبر بیا تاسو ته وایم چې هېڅ فایده هم نشته، بالکل یې فایده نشته، ولې هغه په راتلونکي وخت تا ویډیو نه ګوري. هغه سبسکرایبر ښه وي چې په راتلونکي وخت کې تا ویډیو وګوري، هره ویډیو دې وګوري. ولې د یوټیوب روپۍ چې کومې دي هغه نه په لایک وي، نه په کمنټ وي، نه په شیر باندې وي، روپۍ چې وي هغه خالي په ویوز راځي. چې تا ویډیو زیاته کتلی سوي دومره زیات ډالر به تا ته درځي. ډېرو خلکو مثال دغه غوښتنه وه څرنګه سبسکرایبر زیات کړو او تا څرنګه زیات کړو، او د ډېرو خلکو دا غوښتنه وه چې موږ څرنګه ګنټې چې کومې دي 4,000 ګنټې د یوټیوب هغه څرنګه زیات کړو، څرنګه ضرب کړو. هغه هم درښایم. د سبسکرایبرو 2-3 شیان درښایم چې هغه دي. اول د خپل چینل ویډیو چې دي او په ویډیو باندې موږ عکس لګوو، تمنیل ورته ویل کېږي په انګریزي کې. تمنیل چې ده هغه ډېر ښایسته جوړوي او ښایسته دغه دی مه جوړوي ټول سره رنګین کړي او یو مخ ډېر شان کې واچوي، لږ سمپل او اسانه، او دا کوم شان چې وي هغه غټ شان ولیکئ چې هغه خلک له لرې جا وویني په خپل یوټیوب کې. صحیح ده؟ دویمه درواښیم چې خپلې ویډیو شیر کړئ په فیسبوک کې، په واتساپ کې. په فیسبوک او په واتساپ کې داسې مه شیر کوئ چې مثال یو ګروپونو کې چې هغه ګروپ د بل شي وي او تاسو د بل شي ویډیو شیر کوئ. یعنی زه په یو ګروپ کې ایډ یم چې په هغه کې د ډاکټري شان ویل کېږي، ډاکټري خلک را سره ایډ دي، زه پکې ایډ یم، بلکې په هغه ګروپ د بل چا ده. نو زه هېڅکله هم هغه ما ویډیو په هغه ګروپ کې نه شیر کوم، ولې هغه په خلکو باندې غلط اثر کوي چې دا ګروپ د څه شي ده او دا ویډیو د څه شیر کوي، نو هغه بیا دوی مثال ویډیو نه ګوري.
د کوشش وکړي چې په یو ګروپونو کې ځان ایډ کړي، کوم ګروپونه چې د تاسو د چینل سره اړیکه لري. یعنی د ما چینل د ټیکنالوژي، زه باید د ټیکنالوژي په ټولو ګروپونو کې ځان ایډ کړم. یوه بله سخت اسانه طریقه به درښیم، در وښیم چې ولاړ به سئ خپل فیسبوک ته، او په فیسبوک کې به سرچ کړئ ټیکنالوژي. هلته به تاسو ته ټیکنالوژي ګروپونه راواوړي او تاسو په ټیکنالوژي ګروپونو کې ځانونه ایډ کړئ او ورې پوسټونه کې کوئ. صحیح ده؟ ما په خپل چینل دغه رقم مخ کړی ده. صحیح ده؟ دومره در وښیم که ستاسو چینل د اوازو وي، سندرې وي، ګانې وي پکې، هغه به تاسو سرچ کړئ ګانو هغه چینل او تاسو په ګانو چینل کې خپل لینک شیر کوئ. داسې مه کوئ چې مثال تاسو چینل په یوه شي ده او غږېدا مې په بل شي ده او په نورو ګروپونو کې ویډیو شیر کوئ. د کرکټ چینل مې ده، تاسو ویډیوز کوم دي هغه د ټیکنالوژي په چینل په ګروپونو کې شیر کوئ. داسې هېڅکله مه کوئ. صحیح ده؟ دغه دویمه طریقه وه. او یوه بله طریقه ده چې مثال موږ څرنګه واچ ټایم غنټې کوم دي 4000 غنټې، هغه څرنګه زیات کړو، د هغه خالي یوه طریقه ده. او هغه طریقه یې دغه ده چې خپلې ویډیوز کوم دي هغه غټې جوړوئ. اوس ما دا ډېر نوي ګروپونه لیدلي دي، هغو چینل لیدلی دي چې هغه 2 منټه 3 منټه ویډیو جوړوي. تاسو کوشش وکړئ چې خپله ویډیو چې کومه ده هغه 4-8 منټه جوړه کړئ، نو هغه خلک وګوري، بیا تاسو واچ ټایم کوم ده هغه زیات راځي. نو په دغه رکه سره موږ خپل سبسکرایبر، خپل کوم واچ ټایمز ته هغه پوره کولی سو او زر یې پوره کولی سو، په لږ وخت کې پوره کولی سو. نو ګرانو ملګرو، کوم ویډیو خوښېږي ویډیو لایک کړئ، کوم چینل سبسکرایب کړئ چینل هم سبسکرایب. ډېر ډېر مننه. دا